Assalamu alaikum. I am Muhammad Wali Shina. You will come to my YouTube channel, The Best Knowledge for You. नन मुंग सिर्फ द सिंपल फ्यूचर टेंस बारे की खबर को या द फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस बारे की खबर को सिंपल फ्यूचर टेंस वर्ता हम वेले शे और फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस वर्ता हम वेले शे द्वाना सही दी फर्क पकी निश्ता हो फ्यूचर टेंस तवाई او سی مطلب دی په کوم وخت کې استعمالېږي نو راځئ موږ سره په دې ویډیو کې زده کړئ او د دې اول ځان سره د دې ډیفینیشن زده کړئ چې د دې ډیفینیشن په انګلیش کې څنګه دی که چېرته ستاسو نه څوک تپوس وکړي یا پوښتنه وکړي چې یاره د دې انګلیش کې ډیفینیشن ماته وکړه د دې ماته تعریف وکړه نو د دې ډیفینیشن ورته داسې کولی شئ It is used to show activities to be performed or event that will occur in future د دې دقه ډیفینیشن دی او ځان سره کتابچو کاپو کې ځان سره ولیکئ ځان سره یاد کړئ نو راځو د ټینس باره کې خبرې کوو او چې دا ټینس وپېژنو د څه شي نه وپېژنو د دې پېژنګلو څه ده نو د دې پېژنګلو صرف او صرف د دوو ورډز نه کېږي کم دي صرف او صرف ویل او شل خو په اوس وخت کې صرف او صرف ویل استعمالېږي د شل استعمال ختم شوی دی نو تاسو داسې ویلی شئ I will go to school tomorrow زه به سبا له سکول ته ځم د شل استعمال اوس وخت کې کم دی یعنی څوک یې داسې نه کوي صرف او صرف ویل پکې چې راغی دا فیوچر ټینس دی صحیح شو ځان سره دا ویل ځان سره یاد ساتئ او په ذهن کې ځان سره کېنوئ فیوچر انډیپینډنټ ټینس یا سمپل فیوچر ټینس د دې باره کې به نن موږ په دې ویډیو کې تاسو سره په دې باره کې خبرې کوو او تاسو سره به انشاءالله چې په دې ویډیو کې سټرکچر اگزامپلز او سنټنسې او داسې نورې ډېرې خبرې کوو چې تاسو به انشاءالله د دې ویډیو نه پس په آینده کې د یو بل سره د فیوچر باره کې خبرې کولی شئ یعنی داسې به ویلی شئ چې زه دا کار کوم سباله هغه کار به کوم سباله او داسې ډېرې خبرې به انشاءالله د دې ویډیو نه پس کولی شئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ انشاءالله چې ډېر څه به ترې زده کړئ بسم الله الرحمن الرحیم سمپل فیوچر ټینس یعنی راتلونکي ساده زمانه یا فیوچر انډیپینډنټ ټینس دواړه نومونه یې صحیح دي اوس ورپسې راځو د دې پازیټیو سټرکچر یعنی مثبتې جملې چې کوم جوړیږي پکې ورپسې د منفي جملې یعنی نیگیټیو او ورپسې اخیره کې دریم نمبر باندې انټراګیټیو جملې دي نو دا درې واړه جملې به موږ تاسو ته په دې ویډیو کې ښایو په اول نمبر کې د پازیټیو جملې جوړو یعنی مثبتې جملې جوړو په اول نمبر کې د مثبتې جملې یعنی پازیټیو جملې جوړو تاسو سټرکچر ته وګورئ د دې مطابق به جمله جوړو نمبر 1 کې د سبجیکټ ورپسې د پلس ویل او بیا پاس فارم ورب او اخره کې ابجیکټ سبجیکټ تاسو ته پته را آی یو وی د هی شي اټ او داسې سنګولر نیم او پلورل نیم او ورپسې د ویل به لګو د سبجیکټ نه پس په موږ ویل لګو بیا پس فارم ورب یعنی د ورب اولنی حالت او اخره کې ابجیکټ هغه ته ویل کېږي کوم باندې چې کار واقع شي اوس راځو موږ پکې یو جمله جوړو تاسو د جملې ته وګورئ زه به سبا له مارکیټ ته ځم نو په دې کې اول دی زه یعنی سبجیکټ پکې څه شی دی زه نو د زه دپاره څه راځي آی د آی نه پس څه شی لګو ویل آی ویل ورپسې تاسو د جملې ته وګورئ د پښتو چې په دې کې کم کار کیږي په دې کې خوړل کیږي سکل کیږي کار کیږي څه پکې کیږي نه په دې کې څه کیږي تک پکې کیږي تلل پکې کیږي مارکیټ ته ځي که نه نو چې تلل پکې کیږي د تللو لپاره موږ څه استعمالو ګو آی ویل ګو اوس په جمله کې تاسو وګورئ چې کم خوا ځي ابجیکټ کې کم ځای دی کم ځای باندې دا کار واقع شوی دی نو مارکیټ ته ځي آی ویل ګو ټو مارکیټ tomorrow زبا سبالا مارکیټ ته ځم I will go to market tomorrow ورپسې د دویمې جملې ته تاسو ګورئ هغه به سبالا په کور کې کار کوي دا جمله به اوس مونږه انګلیش ته ټرانسلیټ کوو د سټرکچر په مدد سره په دې کې اول تاسو ګورئ په دې جمله کې د پښتو په دې کې اول څه شی دی سبجیکټ په کې څه شی دی هغه د سبجیکټ نه پس بیا څه شی لګیږي ویل ورپسې پس فارم ورب او ابجیکټ نو تاسو لاندې جملې ته وګورئ هی ویل ورک ایټ هوم ټومارو هغه به سبا په کور کې کار کوي او داسې تاسو نورې ډېرې جملې هم جوړولی شئ ځان نه پکې پریکټس وکړئ او زیاتې جملې پکې جوړې کړئ انشاءالله چې ستاسو به ورسره دا ټینس په اسانه طریقې سره یاد شي
د دې سټرکچر نه فایده واخلئ او د دې جملو نه فایده واخلئ. نورې جملې پکې هم جوړولی شئ تاسو. اخرنۍ جملې ته تاسو ګورئ. I will eat fruit after the lunch. زه به د غرمې د ډوډۍ نه پس فروټ خورم. زه به د غرمې د ډوډۍ نه بعد فروټ خورم. اوس ورپسې راځو د نیگیټیو جملې جوړو یعنی منفي جملې جوړو. تاسو اول د پښتو جملې ته وګورئ. زه به سبا له سکول ته نه ځم یعنی زه سبا له سکول ته نه ځم. دا به موږ اوس د سټرکچر په مدد سره انګلیش ته ترانسلیټ کوو. نو اول پکې سره راغلی سبجیکټ یعنی آی، بیا ورپسې ویل دی، ورپسې ناٹ آی ویل ناٹ، صحیح شو. او داسې ورپسې پاست فارم ورب آی ویل ناٹ گو، او په اخره کې ابجیکټ یعنی ټو سکول آی ویل ناٹ گو ټو سکول ټومارو. زه به سبا له سکول ته نه ځم. اوس تاسو د بلې جملې ته وګورئ. موږ د جمعې په ورځ په کارخانه کې کار نه کوو. دا جمله لږه اوږده ده خو ډېره اسانه جمله ده ښه. هم د دې سټرکچر مطابق ته خاصې تاسو ته به اوږده ښکاري. وګورئ تاسو ورته وی ویل ناٹ ورک ان د فیکټري. دا عمره جمله ده. آن فرایډے دا سره موږ د ځانه زیات لګولې ځکه چې د جمعې په ورځ باندې کار نه کوي که نه، چوټي وي. نو وی ویل ناٹ ورک ان د فیکټري، موږ د جمعې په ورځ کار نه کوو. آن فرایډے د جمعې په ورځ. نو صحیح شو، موږ د جمعې په ورځ کار نه کوو په کارخانه کې. صحیح شو. نو وی ویل ناٹ ورک ان د فیکټري آن فرایډے. دې سره سره تاسو نورې جملې ځان نه هم جوړولی شئ که نه. لکه مثال د اتوار په ورځ د سنډې په ورځ خلک سکول ته نه ځي، نو داسې ویلی شئ د جمعې په ورځ خلک کار نه کوي. نو داسې ځان نه جملې جوړولی شئ. په دې ورځ موږ دا کار نه کوو، په دې دا کار نه کوو. نو خپل پریکټس پکې وکړئ. دې نه پس موږ راځو انټراګیټیو جمله جوړو یعنی انټراګیټیو سینټنس جوړو، کوم کې چې سوال کیږي، د یو بل نه پوښتنه کیږي چې آیا دا کار به ته سبا له کې او که نه به یې کې. او په آخره کې زه تاسو ته دا ټینس ډېر په اسانه طریقې سره ښیم. خو اول صرف او صرف دا سینټنس دا جملې دا سټرکچر تاسو یو ځل وګورئ او بیا چې آخره کې هغه طریقه یاد کړئ، هغه ټریک یاد کړئ، نو نور به هم تاسو په اسانه طریقې سره یاد شي. اوس تاسو د سټرکچر ته وګورئ. په دې کې به کله چې پوښتنه مونږ رچانه کوو نو په دې کې به مونږ اول صرف څه کوو، ویل به لګو، ویل به ولګو، بیا به نور همغه جمله جوړه کړو. نو ویل ورپسې سبجیکټ پاست فارم ورب او ابجیکټ او په آخره کې سوالیه نشان یعنی ساین آف انټروګیشن چې ورته وایي. نو دا به خامخا لګو ځکه چې سوال دی، پوښتنه ده. صحیح شو. اوس تاسو د جملې ته وګورئ. آیا ته به سبا له مارکیټ ته ځې؟ سټرکچر ته وګورئ. د سټرکچر نه به اول ویل ولیکئ، ورپسې سبجیکټ. سبجیکټ په دې پښتو جمله کې څوک دی؟ ته یعنی یو. ویل یو، ورپسې پاست فارم ورب ویل یو گو، ورپسې ابجیکټ اخره کې ویل یو گو ټو د مارکیټ، او په اخره کې د ټولو نه اخر ساین اپ انټروګیشن یعنی سوالیه نشان ویل یو گو ټو د مارکیټ. آیا ته به سبا له مارکیټ ته ځې؟ ویل یو گو ټو د مارکیټ ټومارو. اوس تاسو د بلې جملې ته وګورئ. آیا هغه به سبا له جامې وینځي؟ او بله سټرکچر ته وګورئ. ویل شي واش د کلاتس. نو ویل به اول ولګئ، ورپسې شي سبجیکټ شو، او که واش نو دی پاست فارم ورب شو، کلاتس دی ابجیکټ شو. نو ویل شي واش د کلاتس ټومارو. آیا هغه به سبا له جامې وینځي؟ او که داسې ووایئ چې وخت ورسره ونه لګوئ نو څنګه به وایئ؟ ویل شي واش د کلاس، ویل شي واش د کلاس. آیا هغه به جامې وینځي؟ نو دې سره وخت ونه لګېده. او که وخت ورسره لګوئ یعنې دې سره لګېدلی دی. آیا هغه به سبا له جامې وینځي؟ ویل شي واش د کلاس ټومارو. په دې سره سره زموږ دا ټینس ختم شو. اوس تاسو ته زه هغه بل ټریک ښیم چې ډېر اسان دی او دغه وګورئ، خامخا یې وګورئ. انشاءالله چې ستاسو به ورسره ډېره ګټه وشي او څه به ترې خامخا زده کړئ. اوس تاسو د سټرکچر ته وګورئ. دا پوزیټیو سټرکچر دی، مثبتې جملې دي. د پښتو جملې ته وګورئ. زه به ښار ته ځم. دا به څنګه ترانسلیټ کوو؟ اول سبجیکټ او داسې دا نور ورپسې. نو آی ویل گو ټو سیټي. زه به ښار ته ځم یعنی آی ویل گو ټو سیټي. که چېرته تاسو ورسره وخت ولګوئ یعنی زه به سبا له ښار ته ځم نو څنګه به وایئ؟ آی ویل گو ټو سیټي ټومارو. زه به سبا له ښار ته ځم. ورپسې که مونږ وایو چې یاره زه سبا له ښار ته نه ځم
څنګه به وایو آی ویل ناٹ صرف ناٹ پکې لګیږي نوره اومغه جمله ده صرف او صرف د ویل نه پس ناټ ولګوئ نوره اومغه جمله ده ها آی ویل ناٹ گو ټو سیټي ټمارو زبا سبا له ښار ته نظم دومره خبره پکې نشته اوس که چېرته مونږ وایو یا د بل چا نه پوښتنه کوو آیا ته به سبا له ښار ته ځې یا ځان نه پوښتنه کوې که نه لکه اوس دا جملې چې موږ څنګه موږ جوړې کړي دي همدې باره کې موږ بله جمله جوړو چې یاره آیا زه به سبا له ښار ته ځم که به نه ځم صحیح ده نو اول سر کې به یې څه لګوو دا ویل به راواخلي او د ټولو نه مخکې به یې ولګوئ نور بره جملې ته وګورئ همغه جمله به لاندې نوره ټوله ولیکئ څه به وکئ صرف ویل به تې سر کې ولګوئ او نوره ټوله جمله به همغه ولیکئ نو تاسو اخرنۍ لاندې جملې ته وګورئ ویل آی ګو ټو سیټي ټمارو آیا زه به سبا را ښار ته ځم په دې سره سره زموږ دا ټینس ختم شو امید لرم چې تاسو به د دې ټینس نه څه نه څه زده کړي وي که دا ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک او کمنټس مه هېروئ که کومه غلطي کوم کمې زیاتې زموږ نه په دې ټینس کې شوي وي نو موږ ته په کمنټس کې ووایئ انشاءالله چې په نورو ویډیوګانو کې به ستاسو دپاره هغه کمې پیشې پوره کړو See you inshallah the next time with another lesson. The Allah paman khushal au abad se.